السلام علیکم ګران دوستانو نن الفت مې ځل بیا ستاسو په خدمت کې ګران دوستانو نن راځم غو تاسو یو بل نوې سکلز یادو یو نوې ټیکنیک یادو هغه دا چې کله زموږ تاسو یو میموري کارت فارمټ شي یا هم زموږ تاسو هارد ډیسک فارمټ شي نو هغه فارمټ شوی ډاټا موږ تاسو څنګه کولای شو بیرته لاس وروړو ډیرونه ایمیلز کړو موږ ته میسج کړو چې موږ ته داسې طریقه وخوه چې موږ خپل ډیلیټ شوی ډاټا بیرته لاس ته راوړو نو زه هم راغلم تاسو ته نوي ټاپک سره ډیرونه دا شکایت لري موږ نه یعنی وایي هارد ډیسک فارمټ کیږي او یا هم هارد ډیسک نه ډاټا ورکیږي هایټ کیږي او یا هم زموږ میموري کارت چې کوم دي اوس خو خلک دي 22 جی بي میموري کارت اخلي او یا داسې فلش ورسره وي چې مطلب 2 ټي بي فلش وي 2000 جی بي فلش وي 1 ټي بي او یا هم هارد ډیسک د خلکو 1 ټي بي هارد ډیسک 500 جی بي هارد ډیسک نو دې کې خلک خپل ډاټا ساتي او بیا تی ورکیږي نو ډیر ضروري ډاټا نو څنګه کولای شي چې موږ تاسو خپل هغه ورک شوی ډاټا بیرته لاس ته راوړو اوله خبره دا کله هم چې تاسو خپل کمپیوټر خرڅوئ نو دوستانو کوشش وکړئ چې هغې سره فارمټ شوی میموري کارت یا فارمټ شوی فلش یو اس بي یا هم فارمټ شوی هارد ډیسک مه خرڅوئ ځکه چې دغه امکان لري چې دغه ډاټا بیرته لاس ته راشي یعنی ریکوري سافټویر په زور باندې ریکور شو او ستاسو ډاټا ریکور شي تاسو خپل په رسنۍ کې ګورئ زیاتره وخت د ځینو ورونو کورني عکسونه راوتي یا هم خپل یو پرایویټ ډاټا یو خپل او راوتي او بیا چې ورته کله خبره کوي چې مطلب دا ستا ډاټا دلته راوتی نو بیا وایي چې ولا زه خبر نه یم یا داسې شوی بیا خلک وایي چې یا زما آی ډي هیک شوی یا زما هارد ډیسک ورک شوی داسې نو علت یې چې علت همدا وي چې موږ تاسو په هارد ډیسکونو کې په فلشونو کې په میموري کارتونو کې خپل ډاټا سیف کو ذخیره کو او هغه بیا زموږ څخه فارمټ شي یا کله موږ د پیسو ته ضرورت پیدا کړو نو پیسو په وجه باندې موږ تاسو دا خپل ډاټا چی کو خرڅو خپل هارد ډیسک او بخې خپل هارد ډیسک خرڅو نو په دغه نتیجه کې موږ تاسو غټ مشکل سره مخامخ کیو په دې وخت کې ځکه چې کله موږ هارد ډیسک خرڅ کړو یا فلش خرڅ کړو نو دې کې خامخا زموږ تاسو ډاټا وي زموږ تاسو مټیریلز وي زموږ تاسو پکچرز وي زموږ تاسو ویډیوز وي او دا ډیلیټ شوی وي او یا هم فارمیټ شوی وي نو په دې وخت کې نو دا ریکور کیږي د ریکوري سافټویر په وجه باندې په زور باندې دا بیرته پیدا کیږي او هغه ستاسو عکسونه یا ډاټا څخه خلک غلط استفاده کوي نو بیا ما هر کله چې تاسو خپل کمپیوټر خرڅوئ نو کوشش وکړئ چې هغې سره خپل هارد ډیسک یا هم یو اس بي خرڅ نه کړئ اوس به ستاسو ذهن کې سوال راځي چې کله موږ کمپیوټر خرڅوو نو کمپیوټر کې خو انټرنل هارد ډیسک وي او وي خو هغې کې خپل پرایویټ ډاټا هېڅکله هم کمپیوټر کې مه ساتئ ځکه کمپیوټر یوزر دی یوز کېږي نن تا سره یوز کېږي سبا بل څوک یوز کوي بل سبا بل څه کوي دا ټیکنالوژیز ده لکه موبایل ګوره ورځ تر بلې نوي راځي او د خلکو زړه هغه زوړ موبایلونو څخه تورېږي فرض که نن آیفون 11 راغلی اوس آیفون 5 باندې څوک څه کوي خلک یا اوس نن 6 جنریشن کمپیوټر راغلی 5 جنریشن کمپیوټر راغلی په سیکنډ جنریشن کوروډو باندې خلک څه کوي 24 باندې خلک څه کوي نو همدا شان کمپیوټر یا هر څه دا ټیکنالوژیز دي نو عصر چې بدلیږي دنیا چې بدلیږي دا ټیکنالوژیز ترقي کوي او د خلکو ذهنونه د خلکو ذوق هم بدلیږي نو خلک غواړي چې په راتلونکي کې نوي ټیکنالوژي واړي نو تاسو هم هېڅکله هم په ډیوایس کې یعنی کمپیوټر کې پی سي کې پرایویټ ډاټا مو ساتئ کوشش کې همدا هارد ډیسک ایکسټرنل ورته واخلئ او یا هم یو اس بي یا میموري کارت واچوئ خو خرڅوئ به نه دوستانو راځو خپل درس ته خو کله خو د دې څخه مخکې چې خپل درس شروع کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک کړئ او سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کلیک کړئ تر څو په راتلونکي تاسو ته د نویو ویډیوګانو په اړه معلومات وشي ګوره موږ پاس لیکله هېڅکله کمپیوټر یا موبایل سره فارمټ شوی میموري کارت یا هارد ډیسک مه خرڅوئ دې په وجه مې درته ویل چې ولې کله چې د کمپیوټر څخه فایل ډیلیټ کیږي د ډیلیټ شوي فایل چیرې ځي ولې ځینې فایلونه ریکور سافټویر په زور پیدا کیږي او ځینې نه پیدا کیږي دا هم یو ښه سوال دی مخکې خو ما ویل چې مطلب تاسو به میموري کارت او یا هم هارد ډیسک به نه خرڅوئ د کمپیوټر سره اوس راځي ووایو چې دا فایل موږ ډیلیټو دا چیرته ځي فایل چې ډیلیټو نو واضح خبره ده چې ریسایکل بین ته ځي کله چې موږ تاسو یو فایل ډیلیټ کړو هغه ریسایکل بین ته ځي او کله چې موږ تاسو یو فایل شفټ ډیلیټ کړو نو هغه به ریسایکل بین ته نه ځي هغه ډایرکټ ډیلیټ د کمپیوټر څخه وځي خو اونلی ډیلیټ سره کنټرول ډي چې موږ خو شفټ نه سمپل ډیلیټ سره هغه ریسایکل بین ته ځي چې هغه موږ تاسو هم بیرته کولی شو ریسټور کوی ریسایکل بین څخه لاړ شو ریسایکل بین ته او ریسټور باندې کلیک وکړو زموږ ستاسو فایل به بیرته خپل ځای ته راځي بل سوال دا چې ولې ځینې فایلونه ریکور کیږي
او ځینې فایلونه نه ریکور کیږي. دا به دلته لاندې کمپیوټر په میموري کې ټول فایلونه د هارډ ډیسک په وړو برخو یا سیګمنټس کې پراته وي او هر فایل ځان ته ادرس لري او هر ادرس پانټر لري. مثلا که مثال یو فایل د علي په نامه ثبت وي نو ستاسې فایل په هارډ ډیسک کې یا میموري کې داسې شکل سره پروت وي. مطلب یې دا ده موږ او تاسو کله چې یو فایل ثبتو نو هغه نوم یې موږ او تاسو ته ښکاري لکه علي، خو هارډ ډیسک کې دا د کوډ په شکل پروت وي. لکه تاسو دلته ګورئ پی په دې شکل پروت وي P=11 او 0000 ډاټ ډاټ ډاټ. دا چې د فایل هغه ادرس دی چې مطلب په دې ادرس باندې موږ کچیر موږ لاړ شو کولی شو چې علي پیدا کو. مطلب هارډ ډیسک کې چې وي کوم فایل دا د کوډ په شکل پروت وي او هغه فایل چې موږ تاسو ډیسکټاپ په سر ښکاري علي د نوم وي او دا P=11 او سلاش د apostrophe o ډاټ ډاټ. دا چې ده نو دا د فایل ادرس دی هم کوډ دی. لاندې ګوره ثبت وي صفرونه ټول خالی سیګمنټونه دي. مطلب دا صفرونه چې د هر یو سیګمنټ ده، هر صفر یو سیګمنټ دی چې ستاسې راتلونکی فایل ساتي. مطلب دا موږ ته چې کوي فایل ساتي او لاندې له صفر څخه نیوله بیا تر ډاټا پورې، مطلب د صفر څخه نیوله بیا تر ډاټا پورې د میموري ادرسونه دي چې یوازې د پی په غاړه دی. مطلب دا ټول ادرسونه د څه شي په غاړه دي؟ د پی په غاړه دی. دا صفرونه او دا ډاټ دا موږ ته تاسو چې ادرس دی. نو موږ چې کله فایل یعنی زموږ کله چې فایل خراب شي لمړی به ریسایکل بین دی. مطلب چې کله هم موږ تاسو یو فایل ډیلیټو هغه به چیرته ځي؟ ریسایکل بین ته ځي. نو ریسایکل بین ته خپل ادرس سره دی. نو کله هم چې موږ تاسو دا فایل غواړو چې ریسټور کو نو موږ تاسو به ریسایکل بین ته لاړ شو او ریسایکل بین کې به دا فایل وګورو او ریسټور باندې به کلیک کو. دا فایل چې کوم ځای څخه ډیلیټ شوی هماغه ځای ته بیرته بیا را پیدا کیږي او که چیرې نه غواړو نو موږ هغې نه به ریسایکل بین نه به امټي ووخو یا به ډیلیټ کو نو زموږ ډاټا به چې شي پرمننټ ډیلیټ شي او بیخي به بیا زموږ لاس ته نه راځي. اوس راځو دا وایو چې څنګه کولی شو دا ډاټا موږ او تاسو بیرته راوړو. لومړی باید موږ او تاسو څه وکړو؟ راځو وایي فارمټ هم په دوه طریقو دی، دوه طریقو باندې. لومړی ګوره کویک فارمټ یعنی تیز فارمټ. دا هغه فارمټ دی چې په دې کې کله چې موږ او تاسو یا هارډ ډیسک یا هم میموري یا فلش فارمټ هو نو په دې سره یوازې د فایل خرابېږي، د فایل ادرس چې وي پاتې. ګوره ما لیکلی تیز فارمټ یا کوم په دغه طریقې سره یوازې هغه پوینټر چې تاسې فایل ادرس یې ساتلی دی خرابېږي. مطلب ستاسو د فایل ادرس چې پاتې وي نو فایل چې کېږي خرابېږي او معلومات مو په هارډ ډیسک کې هماغسې پاتې کېږي، مګر معلومات په هارډ ډیسک چې پاتې کېږي خو لاسرسی ورته نه کېږي. مطلب نه شو کولی چې هغه خلاص کړو، چې کو نه شو کولی چې هغه خلاص کړي. دې مطلب څخه دا ځینې ډیټا داسې وي چې هغه پرمننټ ریموف شي بیا ریکور کېږي هم نه، خو ځینې ډیټاګانې به داسې وي چې هغه خپله فایل ډیلیټ شي خو ادرس یې په هارډ ډیسک کې پروت وي نو دغه فایل به چې شي بیرته په اسانۍ سره ریکور کېږي ځکه ادرس یې خراب شوی. مثلا لکه په پورته مثال کې پی او کله چې ستاسې نوی فایل غواړي ثبت کړئ هغه نوی ادرس اخلي او پر هغه زاړه فایلونو باندې ثبتېږي چې په انګلیسي کې ور رایټ ورته وایي. مطلب دا چې کله موږ تاسو بل فایل اخلو په هغې نوم ثبتو نو هغه اوور رایټ کېږي. تر اووه ځله اوور رایټ وروسته بیا هغه فایل له منځه ځي. دغسې فایلونه بیرته مختلفو سافټویرونو په زور پیدا کېږي. سافټویر یوازې هغه زوړ ادرس پیدا کوي، فایلونه خو مخکې موجود وي. مطلب دا کله هم چې موږ تاسو یو USB یو هارډ ډیسک هغه کویک فارمټ کوو مطلب نو فایل ختمیږي ادرسونه په چیش کې پاتې کېږي هارډ ډیسک کې پاتې کېږي او هغه موږ تاسو نشو کولی چې اوپن کو او لاسرسی ورته وکړو. خو کله چې موږ تاسو بیا هارډ ډیسک خرڅ کوو یا فلش هم خرڅ کوو نو هغه ریکور کېږي. د ریکوري سافټویر تاسو په مارکیټ کې ډېر سافټویرونه ګورئ د ریکوري په نوم شته، هغه د شیطاني کارونه چې هغه ډېر زیات پیدا کېږي. نو ډېر سافټویر په مارکیټ کې شته دی نو هغه چې کله بیا ریکور کوي ستا هارډ ډیسک یا ستا فلش ریکور کوي نو ډیټا خو اصلا په هارډ ډیسک ادرس پروت دی لکه د پی په شان
مونږ مثال ویل کنه د پی 11 او 00 دا ادرسونه دا سره ادرسونه پروتي خو خلاصيږي نه نو هغه په اسانۍ سره ریکور کیږي او ستا ډیټا بیرته خپل حالات ته راځي. دوهم مونږ تاسو سره دویم فارمټ هارد فارمټ ده مطلب دا فارمټ سره کم ده دا وایو ګوره دا فارمټ د کویک فارمټ سره ډیر فرق لري نو تاسو هم کوشش کوئ چې همیشه خپل هارد ډیسک یا فلش هارد فارمټ کوئ ځکه په دې فارمټ کې فایلونه هم خرابېږي ادرسونه هم له منځه ځي او نه پاتې کېږي چې بیا تر څو په اسانۍ سره ریکور شي. ګوره په دې فارمټ سره فایل ادرس خرابېږي فایلونه هم ټول خرابېږي او خالي ځایونه له صفرونو څخه ډکېږي. کله چې نوی فایل ثبتوي هلته له سره نوی سیګمنټ چې کېږي ثبتېږي او ورایټ پروسه بیخي نه لري. مطلب دا په کویک فارمټ کې چې کله موږ تاسو د فایل ثبتو هغه ورایټ کېږي وځلې چې ورایټ شو فایل بیرته خپل حالات ته راځي او په هارد فارمټ کې اوورایټ پروسه بیخي شته نه ځکه ولې نشته سوال دا دی په دې خاطر نشته چې هلته نه فایل موجود وي نه د فایل ادرس موجود وي دواړه چې شوي له منځه تللی وي. نو موږ ته تاسو بهتره خبره کومه ده چې موږ تاسو باید هارد فارمټ کو تر څو چې کله زموږ استاد هارد ډیسک او فلش ریکور نشي. هیڅ کله فارمټ سوی میموري کارت او هارد ډیسک له کمپیوټر یا میموري سره مه خرڅوئ ځکه ستاسو ټول زاړه شیان بیرته را پیدا کېږي. ښه خبره ده چې هارد ډیسک یا میموري کارت مو له ځان سره خوندي کړي بیا یې بیخي میده کړي. نو هغه دوستان چې مطلب په دې سیستم نه پوهېږي چې کویک فارمټ څه ته وایي هارد فارمټ څه ته وایي هېڅ ضرور نه دی چې تاسو خپل میموري کارت خرڅ کړئ. ډېری وخت موږ او تاسو بیا وایم چې مطلب فیملي ویډیوز جوړېږي فیملي پکچرز وي یا ځینو خلک وي د واده پروګرامونو ویډیوګانې کوي پکچرز کوي هغه چې کله بیا په دې سیستم نه پوهېږي بیچارهګان چې دا هارد ډیسک کومه سي فارمټ کو نو هغې بیا میموري کارت یا فلش د ضرورت په وخت کې مجبور شي د پیسو نه لري خرڅ کړي نو بیا دا داسې خلک دي چې هغه بیرته ریکور کوي او بازار ته یې وباسي. نو دوستانو دا زموږ او ستاسو د نن ورځ درس که چیرې تاسو په دې کې څه مشکل لرئ نو کولی شئ کومنټ موږ ته وکړئ یا هم ایمیل له لارې راواستوئ. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.